سلامونه احترامات نیکی هیلې مونږ منئ ستاسو ورور جاوید غمګین یم او تاسو سره د خپل یوټیوب چینل جاوید غمګین نه مخاطب یم امید لرم چې ښه به یې د صحت په جامه به یې ښه ژوند به کوئ او نور ملګري به هم ژوند ته پرېږدئ راغلی یم د یو څو ملګرو په فرمایش باندې چې په مورجان مې یو نظم لیکلی آزاد نظم نو هغې نه مخکې څو شعرونه د ټولو ملګرو ته ډالۍ وي چې د خوږې مور دعاګانې اوس زما قسمت کې نشته د خوږې مور دعاګانې اوس زما قسمت کې نشته او په دنیا کې خوشحالیانې اوس زما قسمت کې نشته او تا چودلې زړه دنیا نه سترګې پټې کړلې لاړې پس له هغې خنداګانې اوس زما قسمت کې نشته او دا کېدی نشي دنیا کې په جړا فریاد جاویده دیدنونه ستا مورجانې اوس زما قسمت کې نشته نظم ده چې مورجان زه لا ماشوم وم چې د سکول نه راغلم بسته مې کېښوله په کټو ګوره زه لا ماشوم وم چې د سکول نه راغلم بسته مې کېښوله په کټو ګوره دې کې مې مور باندې څه چلو شولو ساه یې خرابه شوه او تر شومه ډېر په منډه منډه مې ډاکټر له بوتله ډاکټر صاحب ویل هسپتال ته یې بوځه په دې د زړه جوړې دوره راغی ډاکټر صاحب ویل هسپتال ته یې بوځه په دې د زړه جوړې دوره راغلي چې څومره زر کېږي نو ویې رسوه ډاکټر چې دا خبره وکړه راته د خپو د لاندې نه مې ځمکه لاړه د زړه د سره مې یو څړیکه لاړه بیا پریشانه را روانه شومه مور ته مې وویلې الله به خیر کړي په دې سودا ومه چې څه وکړمه هم په ژړا ومه چې څه وکړمه ورور ته مې وویل چې موټر راوله او لاړ شاډې نه زر تر زر راوله چې مورکۍ مو هسپتال ته بوځو چې مورکۍ مو هسپتال ته بوځو کله چې مونږ هسپتال ته لاړو په ایمرجنسي ور دننوتو مور له زما یې سی جي وکړله بیا یې په واډ کې ور داخله کړله او ما ته یې وویلې چې څه دې کېږي ما ته یې وویلې چې څه دې کېږي سلګو سلګو کې ورته ما وویل چې جي مورجانه مې ده چې جي مورجانه مې ده ویلې نور څوک در سره شته او که نه ویلې نور څوک در سره شته او که نه ستا د مورجان طبیعت سیریس دی که پلار راغواړي او که ورور راغواړي تادي کړه زر که څوک نور راغواړي زر مې ورمنډې کړې پي سي او ته لاړم د کور نمبر باندې مې زنګ ووهو چې مور مې سخته ده داجي راشه په منډه منډه باباجي راشه او دې کې مې بیا واټ ته ورمنډې کړلې ډېر سانیولی چې په واټ داخل شوم نرس راله راغله او نږدې کړم ځان ته په حوصله یې راته دا وویل چې مور دې په دې دنیا کې پاتې نه شوه مور دې په دې دنیا کې پاتې نه شوه په دې خبره زه بېهوشه شومه چې کله سترګې زما وغړېدې زه د مورجان خپو کې په کټ کې پروت وم زنه یې تړلي په سپین ململ وه پرته د پاسه کې وړه کمبل وه د 9 ورځ وه او ټایم 9 بجې چې مور مې سترګې د دنیا کړې پټې د کور په لور چې روان شو مونږه په زړه دلګیر او پریشان شو مونږه چې د مورجان کټ مې په کور داخل کړو خور مې رامنډې کړې په چغو وایي مورجانې چې داسې وشو مونږ دې یوازې چا ته پرېښودلو چې ته چودلې زړه دنیا نه لاړې سترګې مې پټې کړې له ما نه لاړې شپه په دې غم کې داسې تېره شوله سحر اعلان د جنازې وشولو کفن یې واچول مورجان ته زما په سپین څادر کې یې راټوله کړله د ویر غوغا به درته څه وایمه هم د جړا به درته څه وایمه چې د مور کټ ته مې ورمنډې کړلې خلکو راونیوم چې صبر وکړه دا مانتو د الله واغېستو نوره دعا ورته مانځه کې کوه چې مغفرت پاک الله نصیب کړي جنازه لاړه کور خالی پاتې شو کور د زړګي مې نور خالی پاتې شو
مولا صاحب چې جنازه وکړله ورپسې سمدس مسله وکړله چې د مور پلار خدمت په ژوند پکار دی دا وسیله ده د جنت وګورئ چارې خفه درنه په ژوند کې نشي زه په دې وخت کې ډېر خوشحاله شوم وایه په څه خبره چې اخري خدمت د مور مې وکړو زما په لاسو کې سا ورکړله په دې خبره جنتي شوم زه په دې خبره جنتي شوم زه بیا هم ارمان راله بار بار راځي کاش چې مور ژوندۍ وې زما ما یې خدمت کولی او ما جنت ګټلی چې مور ژوندۍ وې زما ما یې خدمت کولی ما جنت ګټلی خوږې مور دعاګانې اوس زما قسمت کې نشته په دنیا کې خوشحالیانې اوس زما قسمت کې نشته او تا چاودلې زړه دنیا نه سترګې پټې کړلې لاړې پس له هغې خنداګانې اوس زما قسمت کې نشته چې په کور به را داخل شو تا به ښکل په دواړه مخ کړو ستا رټله ویناګانې اوس زما قسمت کې نشته او دا کېدی نشي دنیا کې په ژړا فریاد جاویده دیدنونه ستا مورجانې اوس زما قسمت کې نشته دیدنونه ستا مورجانې اوس زما قسمت کې نشته